बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दा वक्त تاسو ګورئ نیغ پنیغه د هم پښتون خبرونه او زیم محمد وسیم او زیم کومل شبیر. اول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. اوس وخت راغلی چې لوی فیصلې وکړو. پاکستان به د قرضونو خلاصول شي. د وزیر اعظم شهباز شریف مظفر آباد دورې په موقع د بارانونو متاثرینو سره خبرې. وزیر اعظم شهباز شریف په دې موقع د مړو شوو کسانو لوایکینو ته د 100 لک روپو امداد ورکولو اعلان هم کړی. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وايي پارلیمنٹ څخه بهر هم مشکلات پیدا کولی شو. که په داخله پارلیمنٹ جوړ شي نو اهمیت به نه وي. که موږ ثبوت پیش کړو نو تاسو لپاره به د پټېدو ځای نه وي. د تحریک انصاف رهنما عمر ایوب وايي زموږ مطالبه شفاف قانون نظام دی. شریف خاندان کې یو وزیر اعظم او بل وزیر اعلی جوړ کړی شوی. ملک د شفاف قانون نه بغیر مخ پر وړاندې بالکل نشي تللی. مسلم لیگ نون سینیټر مشاهد حسین د تحریک انصاف بانی ته د عام معافي ورکولو غوښتنه کړې. مخصوص سیټونه د تحریک انصاف حق دی او ورته دې ورکړي شي. د مسلم لیگ نون سینیټر مشاهد حسین وینا مشاهد حسین د سیاسي خلکو ادارو ترمنځ د ښه تعلقاتو په اهمیت هم خبرې اترې کړي. د اپوزیشن د احتجاج باوجود د پنجاب اسمبلی په مخصوص څوکو د غړو نه سوګند اغستې شوی. د صوبایي اسمبلی غونډه د سپیکر ملک محمد احمد خان په مشرۍ کې شروع شوې وه. حلف اغستونکو کې سادیه مظفر، فیضا میمونه، عابده بشیر او عامره خان شامله. ډاکټر عارف الوی ته الوداعي ګارډ آف آنر پیش. دستور کې د صدر مملکت عارف الوی کورودانا سمینا الوی هم موجود و. د صدر عارف الوی 15 کاله آئینی موده د کال 2023 ستمبر میاشت کې پوره شوه. د نوې صدر انتخاب به سبا کیږي. د فوج سرلښکر جنرال آصف منیر لخوا د بلوچستان دوره د پاک فوج مشر ته د امنیت د صورتحالو په هکله بریفینګ ورکړی شوی. د ایس پی آر وینا آرمی چیف جنرال آصف منیر وایي د بلوچستان ترقي د پاکستان ترقي ده. پاکستان نوی حکومت سره خبرو لپاره به ټیم اسلام آباد ته ولیږو. د فن ټیم به د کابینې جوړېدو وروستو پاکستان ته واستو. د آی ایم ایف یوې چارواکي واشنگټن کې خبریالانو ته وینا وایي ټیم به پاکستان لپاره د 3 ارب ډالرو د قرضې په اړه خبرې وکړي. د صوابای پنځپیر خلکو د روید خان قتل خلاف احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرینو د صوابای جهانگیر روډ هر قسمه ټریفیک لپاره بند کړی و. د صوابای تحصیل ناظم عطا الله خان او ځایي خلکو پولیس سره د کامیاب مذاکراتو نه پس احتجاج ختم کړو. نن ټوله نړۍ کې د زنانو نړیواله ورځ مانځل شي. د ورځې مانځلو مقصد زنانو ته ورپېښ مسلې په ګوته کول دي. د پاکستان په ترقی او خوشاله کې هم د زنانو مهم کردار دی. پاکستان کې زنانه سیاست، بیوروکریسی، عدلیه، سکیورټي ادارو، تعلیم او نورو شعبو کې هم خپل کردار ادا کوي.
او د ملک زیاتره علاقو کې به نن موسم یخ او اوچوي د شپې په وخت بر علاقو کې د یخ غورځېدو امکان د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي 40 غنټو دوران بر خیبر پښتونخوا او ګلګت بلتستان کې پلک پلوک سره د باران امکان مهم خبرونه تاسو کتل د خبرونو تفصیل دی لنډه شان د مینا پس چرته هم مزه مونږ سره اوسه بلیټن کې یو ځل بیا خاطرکلې او شاملو تفصیلي خبرونه وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې پاکستان د قرضو د دلدل نه به راوستلی شي نو ټول نه به د پاکستان په خاطر یو ځای کار کول پکار وي د پاکستان وزیر اعظم په یو ورځني سفر نن مظفرآباد ته رسیدلی چرته چې د آزاد جمهور کشمیر وزیر اعظم شهباز شریف ته د وزیر اعظم په څوکۍ مبارکي ورکړې او د نیکو هیلو څرګندونه یې کړې ده وزیر اعظم شهباز شریف د بارانونو په حادثاتو کې مړه شوي کسانو کورنو لپاره د شل لک روپو ولې د جوبل کسانو کورنۍ لپاره د 15 لک روپو اعلان هم وکړو خبر شامل د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای پارلیمان څخه بهر هم مشکلات پیدا کولی شي مولانا فضل الرحمن لاهور کې د پټای غونډې ته اوویل ک په دانلی پارلیمنت جوړ شي نو اهمیت په نوي هغه پښتنه وکړه ولی ورته اجازه نه ورکول کیږي چې جمهوریت مخې ته لاړ شي مولانا فضل الرحمن داوا هم کړی دا چې امیدوارانو څخه د پیسو غوښتو شوی دا د جمعیت علماء اسلام مشر اوویل ک موږ ثبوت پیش کړو نو تاسو لپاره به نړۍ کې د پټیډو ځای بالکل نوي دی وای ک په دانلی د پارلیمنت د جوړولو عمل داسې روان وي نو پارلیمنت به اهمیت د لاسه ورکړي د مسلم لیگ نون سېنیټر مشاهد حسین د تحریک انصاف بانی ته د عامه معافی ورکولو غوښتنه کړې ده سېنیټ دا وینا کې مشاهد حسین د پی ټی آی بانی سیاسي قیدي وبلو او د خوشي کولو غوښتنه یې وکړه د مسلم لیگ نون سېنیټر ویل مخصوص سیټونه د تحریک انصاف حق دی ورته دی ورکړي شي مشاهد حسین د سیاسي خلکو ادارو ترمنځ د ښه تعلقاتو په اهمیت هم خبرې وکړې د سېنیټ ډیپټي چیرمن د پی ټی آی د سېنیټرانو په غوښتنه د سېنیټر اعجاز چودھری سېنیټ ته د راوستو حکم جاری کړو سېنیټر اعجاز چودھری د مئی د 9 د تشدد د پیښو په تور دا وخت جیل کې دی صدر مملکت ډاکټر عارف الوی ته د فوج او دستې اخیری سلامي پیش کړې ده عارف الوی ته د صدر مملکت په حیث خپل موده د پوره کولو ګارډ اف آنر پیش کړی شو ملک د نوي صدر لپاره د خالی پر روز انتخابات ترسره کیږي د پاکستان د نوي صدر انتخاب سبا کیدونکې دی د پاکستان پیپلز پارټۍ آصف علي زرداری او د پښتون ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی امیدواران دي د آئین تر مخه صدر انتخاب لپاره د قومي اسمبلی سېنیټ او صوبایي اسمبلو غړي ووټ اچوي د صدر انتخاب 15 کلونو لپاره کیږي ووټونه به اسلام آباد پیښور کوئټه کراچي او لاهور کې اچولي کیږي صدارتي انتخابات کې څلور واړه صوبایي اسمبلیانې مساوي حیثیت لري د ټولو صوبایي اسمبلو ووټونه د وړې اسمبلی مجموعي طاقت په بنیاد ویشل کیږي د بلوچستان اسمبلی د ټولو وړه ده د دې مطلب دا دی چې د پنجاب اسمبلی د 301 ووټونه د بلوچستان د 15 برابر شمیرل کیږي د پنجاب اسمبلی د ممبرانو 15.1 ووټونه به صدارتي انتخابات کې د یو ووټ درجه لري چیف الیکشن کمشنر د صدارتي انتخابات د عمل مشري کوي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د صدارتي انتخابات ملتوي کولو مطالبه کړې ده او د لپاره الیکشن کمیشن ته یو خط لیکلی دی د سنی اتحاد کونسل لخوا د صدارتي الیکشن امیدوار محمود خان اچکزی الیکشن کمیشن ته یو خط لیکلی دی چې پکې ویل شوي دي چې د قومي او صوبایي اسمبلی ډېری مخصوص څوکۍ لا هم اوس خالي دي د الکټرال کالج مکمل کېدو پورې د الیکشن وځنډول شي بولټن مخبروانی بوزو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي دي چې د لاین لایسنس مسله حل کول پکار دي کوم چې زموږ په لاس کې ده
पेशावर के खबरियालानो सरा खबरों के अली अमीन गंडापुर वेल कि सूबा के द अमन व अमान लवजे कारोबार मुतासर रखेगी द अमन व अमान सूरत हाल खकुल ला पाराबार टूल ला पगड़ा कार कवल पकारवी हगा वेल चिक वफाकी हुकूमत मुंगता पूरा रकम नशरा कवले नुमुंग तदे द बिजली और गैस पम्मत के सब्सिडी राकड़ी चिबोज कमशी IMF न बचे कम के सराजी आगे नदी मुंगता सल या 200 अरब रुपए राकड़ीशी अलियमीन गंडापुर ज्या तकड़ा चिप आईनी फोरमुन वाद खैबर पुख्तनख्वा अस्ताजी तोप कभी बल्खा काबीना के दजार ख्याल पर मौका अलियमीन गंडापुर वेली दी चे वेफाक सरबा सियासी और नजरियाती इख्तिलाफात भी खुकार बवरसरा जारी साथ जो हालात है महंगाई के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, कारोबार के हवाले से, मैशत के हवाले से काफ़ी वो बुरे चल रहे हैं। तो उन हालात में हमारी जो प्रायोरिटी है हमारी गवर्नमेंट की वो ये है कि हम लोग एक तो अमन अमान के हवाले से हमारा सूबा जो है वो इस वक्त आपके सामने ही हालात चल रहे हैं, हमने उसके ऊपर बहुत काम करना है और साथ साथ जो आवाम की फलाह है, क्योंकि हमारे बहुत से लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो हमारी प्रायोरिटी है कि हम लोगों को रिलीफ दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो हेल्थ कार्ड है इंशाल्लाह एकम रमज़ान से अक्रॉस द बोर्ड तमाम जितने भी इलाज हैं उसके अंदर वो फ्री इंशाल्लाह दोबारा शुरू हो जाएंगे। उसमें कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे थे कि जो क्राइटेरिया पे पूरे नहीं आ रहे थे, तो उसमें नई लिस्ट आवाम के लिए हम शाया कर देंगे ताकि आवाम को आगाही हो कि कौन से वो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट के जो उसमें इलाज के लिए सहूलत के लिए मुयसर होंगे। नड़ीवाल मालियाती फंड IMF द पाकिस्तान नवी हुकूमत सरा खबर पारा टीम इस्लामाबाद तोलीगी द IMF یو چارواکي واشنگټن کې خبريالانو ته وویل د فند ټیم به د کابینې جوړېدو وروسته پاکستان ته راولېږي. ټیم به پاکستان لپاره د 3 ارب ډالرو د قرضې په اړه خبرې اترې کوي. د IMF چارواکي وایي د فند د پروګرام مقصد د پاکستان معیشت مستحکم دی. هغه د نگران حکومت لخوا د IMF پروګرام پرانا کې د معیشت ښه کولو لپاره د اقداماتو ستاینه کړې ده. د IMF د قرضې اوسنی پروګرام به په اپریل کې ختم شي. د فند چارواکي ویل د IMF به د معیشت نور ښه کولو لپاره نوي حکومت سره په ګډه کار کوي. د فوج سرلښکر جنرل سید عاصم منیر د بلوچستان آواران ضلع دوره کړې ده چرته چې هغه ته د امنیت د صورتحال په هکله بریفینګ ورکړی شوی دی. د فوج مشر ویل چې د بلوچستان ترقی د پاکستان ترقی ده. د فوج مشر دا هم ویلي دي د شهیدانو مقامی مشرانو کروندګرو او کورنو سره خبرې اترې کړې دي. هغوی ته د شهیدانو په قربانو د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې دي. وروسته د فوج مشر د آواران د کیډټ کالج پرانیسته هم کړې ده او فیکلټي ممبرانو او زده کوونکو سره خبرې وکړي. په سوشل میډیا وایرل شوی د هغې استاد محترم ویډیو چې پکې هغه باران کې یو د سکول ماشوم په اوږه اوچت کړی او سیم نه تیریږي. د استاد د دې عمل ډېره ستاینه شوې. زموږ همکار وحید الله خان محترم استاد سره خبرې کړي. راځئ چې ورو دا وخت زه هایر سیکنډري سکول شالپین کې ناست یم او 1300 ورځو نه په سوشل میډیا او په پرنٹ میډیا او په الکترونیک میډیا باندې یو ویډیو وایرل د ډېره زیاته چې پای کې استاد محترم د سکول ماشومان په خپل اوږه باندې د یو خوړ باندې راتېرۍ کوم ځای کې چې د اوبو بهاو ډېر زیات دی او د باران موسم دی باران هم ورېږي. دغه ډېر محترم استاد جمشید اقبال صاحب زما سره ناست دی. همدغه استاد صاحب چې دغه ماشومان په خوړ باندې تیرول او د دې ویډیو وایرل شوی د شاته ماشومان چې دي دغه ماشومان دي. جمشید اقبال صاحب سره یو څو خبرې اترې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دي؟ صحت مو خیر دی جل فضل. کله درته پته ولګېده چې ویډیو دومره وایرل شوی ده چې ټولې دنیا ته ورسېد؟ د جی یو ورځ پس تقریبا موږ ته یو ملګري لینک راولېږو زموږ د استادانو په ګروپ کې. هغه چې موږ وکتو هغه یو ډېر زیات وایرل شوی او موږ خپل هغې ته ډېر د حیرانتیا په نظر کتل چې یاره موږ خو دا شی دومره پته مونږ ته نه و چې دا به دومره مخکې لاړه شي او لکه مطلب موږ محسوسولو هم نه ده. عوام د طرف نه څومره مینه درته میلاو شوې په دغه اکټ باندې؟ زه د عوامو خو ډېر زیات مشکور به دی یم چې زما د دغه نه زیات د امید نه زیات دی عام استاد یم او زموږ په نیت کې هم دا نه و چې داسې خبره به وشي. عوامو چې کوم مینه راکړې نو د هغې زه مثال نشم بیانولی. لکه دغه ځای کې څوک داسې ولاړ و چې یاره تاسو له دغه وخت کې دا ویډیو وکړه؟ په هغه ټایم خو ماته د هغې څه احساس نه و شوی ځکه چې ما خو د ماشومان اړول یو تیز اوبو کې روان وم. خپل دغه ته مې خیال ساتو چې هر تاون شم واړه ځای نه کړم او دا سټوډنټان ډېر ولاړ وو عوام هم ولاړ وو. هغو کې به یو ملګري کړي او بیا فیسبوک ته اپلوډ شوي ده. ډېره زیاته مننه جي.
دا جمشید اقبال سے وہ چې خپل تاسو زموږ سره شریک وو هایر سیکنډري سکول فار بوایز شالپین کې چې د دې ته لری لری نه خلک راځي او په لار کې یو خړوم دی کله چې باران وشي نو په دې کې د اوبو بهاو ډیر زیات سیوا شي او بیا نیم په نیمه ماشومان هغه ورځ باندې په سکول کې ابسنټ همي دغه ماشومان هم دغه ځای نه سهار وخت واپس لو استاد محترم په خپل وګ باندې راوغستو خوړې پیراتیر کو سکول ته راوستو دغه د علم او ادب د روشنی نه فیضیاب کېدو د پاره خپل حصہ چې د ماشومان سره هغه ادا کا او د حواله سره تمام علاقہ کې هم د خوشاله او فضا د استاد صاحب ته تمام خلکو چې دی مبارکیانې هم ول اوس خبر شاملو د صوابای پنځپیر خلکو د روید خان قتل خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده مظاهرینو د صوابای جهانگیر روډ هر قسمه ټریفیک لپاره بند کړی وو په دې موقع احتجاج کوونکو ویل چې هفته تیریدو باوجود پولیس ملزمان نیولو کې ناکام شوي دي د صوابه تحصیل ناظم عطا الله خان او ځای خلکو پولیس سره د کامیاب مذاکراتو نه پس احتجاج ختم کړو او دړکې ورکړه چې ملزمان دې 2 هفتو کې دننه گرفتار کړي شي دوی ویل چې ملزمان گرفتار نه کړي شول نو بیا به په احتجاج لاس پوري کړي د پاکستان مشهوري فود برانډ چیز د پاکستان اسلامیک میډیکل اسوسییشن سره په شراکت د فلسطین مظلوم خلکو سره د امداد لپاره یو مهم شروع کړی دی د کوم لاندې چې به د خوراک لپاره د چیز په هر آرډر 50 روپۍ چنده جمع کولی شي او فلسطینیان ته به لیږلی شي په دې حق لا د چیزیس او پاکستان اسلامیک میډیکل اسوسییشن ترمنځ یو معاهده لاسلیک شو او دغه مهم د ایوری آرډر کارنز نوم ورکړل شوی دی په دې موقع خپل خبرو کې د چیزیس مارکیټینګ هډ زهیب حسن خپل صارفینو او سٹاک هولډرانو ته اپیل وکړو چې د فلسطین مظلوم خلکو سره د امداد په دې مهم کې دوی سره پورا مرسته وکړي د پاکستان اسلامیک میډیکل اسوسییشن جنرال سیکریټري ډاکټر افتخار برنی ویل چې دا وخت د غزا فلسطینی اولس ته د امداد سخت ضرورت دی او دا دواړه ادارې به دا مهم پنه کا جذبه مخ په وړاندې بوزي د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې نن د ښځو نړیواله ورځ مانځل کیږي د دې ورځې د مانځلو مقصد د ښځو ته ورپېښې مسلې په ګوته کول دي او د حل لپاره کوششونه کړي دي نور تفصیل ګورو په دې ریپورت کې ښځو نړیواله ورځ رومبي ځل د کال 1911 د مارچ میاشت په 8 نیټه په باقاعده توګه مانځل شوې وه د ښځو نړیواله ورځ هغه میرمنو سره د یکجهتۍ اظهار لپاره مانځل کیږي چې د خپلو حقونو لپاره आवाज پورته کړي دي د ښځو د جدوجہد یو نیم سل کلونه تیریدو باوجود نن هم ښځې د خپل حقونو د حصول لپاره کوشش کوي د عالمي ورځې په مناسبت په ټول ملک کې پروګرامونه دستوري سیمینارز ریلیانې او کانفرنسونه منعقد کیږي خو نن هم د ښځو استحصال یو معمولی خبره ده پاکستانی ښځو ته خپل ناعلمۍ او ناخواندګۍ له وجې په پرایویټ څانګو کې 12 نه 14 غنټې کار کولو باوجود د سړو په مقابله کې 40% کمه معاوضه ورکول کیږي دغه رنګه د کار په ځایونو کې ښځې د جنسي تشدد او د زور زیاتۍ سره هم مخامخ کیږي د پاکستان هیومن رائټس کمیشن مطابق پاکستان کې هر کال شاوخوا 1000 ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي ولی هیومن رائټس واچ تر مخه 90% ښځې د کورني تشدد ښکار کیږي د ښځو یو لوی شمیر د سورې ستی او قرآن پاک سره د واده په شان ظالمانه رسمونو سره هم تړل کیږي حکومت لخوا د قانون سازي باوجود په صنف نازک په ظلمونو کې اضافه کیږي ښځو ته د هغوی حقونه ورکولو لپاره کو یو خوا د شعور پیدا کولو مهم چلولو ضرورت دی نو بل خوا اول نه موجود قانون په سختۍ سره نافذ کولو یقیني کول هم ضروری دي اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې د ملک په زیاتره سیمو کې د باران او واورې ورېدو پیشنګویي کړې ده د موسمیاتو محکمې تر مخه مغربي هواګانو سیستم به د مارچ په 9 نیټه بلوچستان کې داخل شي دغه مغربي هواګانې به د مارچ تر 11 نیټې پورې د ملک په بالایي سیمو کې خوري شي د مغربي هواګانو دغه لړۍ له وجې بلوچستان ګلګت بلتستان کشمیر او د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د باران او په غرونو د واورې ورېدو امکان دی د موسمیاتو محکمې تر مخه نن کم نه کم درجه حرارت د خیبر پختونخوا سیمې کالام کې -10 او د کشمیر سیمې لیک کې -9 ډیګري سینټیګریډ ریکارډ شوی د موسم حال سره د هم پښتون د بولیټن پای ته ورسېدو د نورو خبرونو لپاره زموږ سوشل میډیا باندې کتل مه هېروئ د یو دمې نه پس تاسو کتلی شئ پروګرام جایزه عبدالهادي معیار سره